السلام علیکم. دا ویډیو تاسو په سیټ باندې چې کوم ګورئ دا ویډیو تاسو په خپل موبایل کې څنګه جوړول شي او دا چې په کوم اپ کې جوړیږي نو هغه تاسو فری څنګه ډاونلوډ کولی شئ ځکه چې دغه اپ چې دی نو هغه په پلی سټور کې په 200 روپۍ باندې میلاویږي. نو دا تاسو څنګه فری ډاونلوډ کولی شئ هغه هم تاسو ته طریقه ښیم او که تاسو ته پته وي نو دا ویډیو نن سبا په ټیک ټاک باندې ډېر زیات په ټرینډ باندې او کوم کسان چې دا ویډیو جوړوي نو هغه په ټیک ټاک باندې ډېر زیات مخکې ځي او ډېر زیات ویوز پرې راځي او وایرل کېدو چانسز ډېر زیات دي. نو زما نوم دی حسین علي، تاسو ګورئ حسین علي سکل یوټیوب چینل. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د دې لپاره به تاسو ته د یو اپ ضرورت دی چې دغه لینک ما تاسو ته په کمنټ کې هم درکړی دی او په ډسکرپشن کې هم درکړی دی. که دا اپ تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ دا به تاسو ته په 800 یا په 900 روپۍ باندې پرېوځي نو تاسو یې مفت ډاونلوډ کولی شئ. کله چې دا اپ تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو بیا تاسو دا سمپلی کولاو کړئ. چې کولاو کړئ نو د دې داسې غونته کې انټرفیس راځي. صحیح ده، دا تاسو کتلی شئ داسې انټرفیس راځي. نو دا یوه کیمره ده او داسې نه ده چې په هغې کې څه خاص ټریکس یا څه فلټر یوز کول، بس نارمل کیمره ده، په ډېر اسانه په دې باندې ویډیو جوړیږي. صحیح ده. نو اوس د ویډیو جوړولو طریقه تاسو ته ښیم چې کله کولاو کوئ څه پرمیشن غواړئ هغه به ورته ورکړئ. بیا تاسو کتلی شئ چې په دې کې دا فرنټ کیمره بیک کیمره راوړي، دلته سیو کولو بټن دی او دلته پریویو شو کا یا پریویو نه شو کا دا تاسو ته ښیي. صحیح ده. د ویډیو جوړولو طریقه دا ده چې سمپلی تاسو به اول دا بټن دا تاسو کتلی شئ دا به تاسو پریس ونیسئ او چې پریس ونیسئ نو تاسو به داسې لاس شي ته ویسئ. صحیح ده. یا تاسو څمڅۍ وړئ نو هغه به تاسو ویسئ. بیا به تاسو پرېږدئ. چې کله پرېږدئ تاسو نو بیا به تاسو مثال په طور باندې ځای بدل کړئ. مثال په طور ځای دا شو. صحیح ده. بیا به تاسو ځای بدل کړئ. صحیح ده. او هغه دغه به داسې ونیسئ او بیا به تاسو دا ویډیو داسې پریس کړئ او بیا به تاسو دا تاسو کتلی شئ بیا به داسې کوئ. نو دا تاسو کتلی شئ چې دا بیا تاسو په خپل موبایل کې داسې سیو کوئ. اوس دې باندې تاسو ډېر په اوله کې تاسو دغه خو بیا وروسته تاسو په دې باندې په ډېر ایکسپرټ به شئ، تاسو ډېر صفا ویډیوز به بیا تاسو جوړوئ. نو اوس تاسو ته ښیم چې ویډیو څنګه جوړه شوې ده. نو زه تاسو ته هغه ښیم. ساري زه ویډیو دغه کوم تاسو ته. نو دا تاسو کتلی شئ چې هغه ویډیو چې ده نو هغه داسې جوړه شوې. ما لاس ویوړ. صحیح شو. او بیا تاسو کتلی شئ چې ما دویمه ویډیو ده تاسو کتلی شئ چې ځای بدل شو او ویډیو جوړه شوه. نو دې کې دا لاس چې ړقېده لږ غونته کې چې لاس تاسو نه ډېر ونه ړقېږي او بل لږ غونته کې صفایي غواړي نو هله بیا صحیح ویډیو جوړېږي. اوس کتلی تاسو وکتل نو لږ غونته کې خړه جوړه شوه. نو دا چې تاسو اول یو څو جوړې کړئ بیا به تاسو دې کې تاسو پوه شئ چې دې کې ویډیو څنګه جوړول غواړي. مکمل هر څه به تاسو ته طریقه په دې کې زده شي. نو دا ونه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.